یو 70 کلن سړی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه په یوه کروز بیړۍ کې سپور شو. 10 ورځې وروسته هغه مړ شو. په بیړۍ کې هیڅوک نه پوهېدل چې ولې د هغه جسد نږدې 2 اونۍ همغه بیړۍ کې پاتې شو، په داسې حال کې چې بیړۍ د سویلي اتلانتیک سمندر له لارې روانه وه. د هغه میرمنې هم د ناروغۍ نښې ښکاره کړې وې. هغې سویلي افریقا ته الوتنه وکړه، خو په هوایي ډګر کې بېهوښه شوه او بله ورځ مړه شوه. کله چې لابراتوارونو پایلې څرګندې کړې چې څه شي دوی وژلي. بیړۍ زرګونه میله لرې وه. د 23 هیوادونو 150 سپرلۍ لا هم په بیړۍ کې وي، او هغه ویروس چې د دې پیښې مسؤل و له 70 کلونو راهیسې په بېلابېلو ځایونو کې له بېلابېلو خلکو سره همدا کار کړی و. هغه سرتیری چې په لومړي ځل په 1951 کال کې له دې ویروس سره مخامخ شو، هیڅکله یې داسې نوم ونه موند چې په راپور کې یې ولیکي. همدلته دا کیسه پیلېږي. دا د داسې ویروس کیسه ده چې د 20مې پیړۍ په اوږدو کې نږدې په بشپړ ډول پټ پاتې شو. دې په یوه جګړه ییزه سیمه کې خلک ووژل. وروسته بیا د امریکا په دښته کې راڅرګند شو، او په 2026 کال کې د اتلانتیک سمندر په منځ کې په یوه کروز بیړۍ کې راښکاره شو. هر ځل خلک مخکې له دې مړه شول چې څوک پوه شي څه روان دي. د دې ویروس نوم د سویلي کوریا له یو سیند څخه اخیستل شوی ده، د هنتان سیند، خو ویروس له نوم ایښودلو وروسته ډیر مخکې موجود و. 1951 کال د ملګرو ملتونو ځواکونه د کوریا په ټاپووزمه کې جګړه کوي. ناڅاپه سرتیري ناروغه کیږي، داسې ناروغي چې له جګړې سره یې تړاو نه درلود. تبه، د سر درد، د پښتورګو خرابېدل او ځینې داخلي وینه بهېدنه لرله. پوځي ډاکټرانو هیڅ داسې ناروغي نه وه لیدلې چې له دې سره ورته وي. دوی ورته کوریایي وینه بهېدونکې تبه نوم ورکړ او یوازې د درملنې هڅه وکړه. شاوخوا 3200 د ملګرو ملتونو سرتیري پرې اخته شول. د لومړیو ناروغانو د مړینې کچه له 15 تر 20 سلنې وه. کله چې جګړه په 1953 کال کې پای ته ورسېده، دا معما هم بنده شوه. هیڅ ویروس نه و جلا شوی. خو دا ویروس آن هغه وخت هم نوی نه و. په 1914 کال کې د روسیې د ویلادیوستوک روغتون ورته پیښه ثبت کړه. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په منچوریا کې له 10,000 ډیر جاپاني سرتیري همداسې ناروغه شوي وو. د روسیې او جاپان څېړونکو په 1930 کلونو کې پلټنې وکړې، خو علت یې ونه موند. د لسیزو لپاره دا ویروس په 2 وچو کې د پوځیانو ترمنځ خپریدو، خو هیڅ روښانه ځواب نه و. ځواب په 1970 کال کې وموندل شو. یو سویلي کوریایي ساینسپوه هووانګ لی دا ویروس په هغو کوچنیو موږکانو کې وموند چې د کوریا له یوې ډېرې ناروغۍ لرونکې سیمې څخه نیول شوي وو. په 1980 کال کې ویروس د یو ناروغ له وینې جلا شو او په 1980 کال کې ورته رسمي نوم ورکړل شو، هنتان ویروس. 25 کاله وروسته له هغه چې سرتیري مړه کېدل، ساینس بالاخره دې ویروس ته نوم ورکړ. له نوم سره یو بل باور هم پیدا شو. څېړونکو فکر کاوه چې دا یوازې د اسیا او اروپا ستونزه ده. هلته د دې ویروس ډولونو پښتورګي زیانمنول، او د 1980 کلونو تر پایه په کوریا کې د مړینې کچه یوازې 1 تر 2 سلنه وه. خلکو ګمان کاوه چې په امریکا کې داسې څه نشته. دا باور د 1993 کال تر مې میاشتې پورې پاتې شو. د امریکا سویل لویدیځ یو ځوان ناواهو یوه ورځ له خوبه داسې راویښ شو چې ساه یې نه شوای اخیستلی. څو ورځې وروسته مخکې بشپړ روغ و، په 1 اونۍ کې مړ شو. د هغه نامزاد هم 5 ورځې مخکې د همدې ناڅاپي تنفسي ناکامۍ له امله مړه شوه. څېړونکي راغلل، نورې پیښې هم پیدا شوې: تبه، د عضلاتو درد، او بیا په چټکۍ سره د سږو له مایعاتو ډکېدل. د 1993 کال د جون په 11 د امریکا CDC اعلان وکړ چې په امریکا کې یو نوی هنتا ویروس موندل شوی. دوی ورته سن نمبر یعنی بینومه ویروس وویل. د دې ویروس اصلي لیږدونکی د ډیر ماوز په نوم عادي موږک و چې د امریکا په ډیرو سیمو کې موندل کیږي. خو د دې ډول د مړینې کچه له 40 تر 50 سلنې پورې وه. کله چې څېړونکو د هغو کسانو زاړه کنګل شوي جسدونه وکتل چې پخوا د نامعلومې تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي وو، حتی تر 1950 کال پورې همدا ویروس یې پکې وموند. یعنې نړۍ کوم نوی خطر نه و کشف کړی، بلکې یو زوړ خطر یې بالاخره پیژندلی و. له 1993 کال وروسته په شمالي او سویلي امریکا او اروپا کې د هنتا ویروس ګڼ ډولونه وموندل شول. د ټولو د خپریدو اصلي لاره یوه وه: له اخته موږکانو یا د هغوی له ککړو فاضلاتو سره تماس.
یوازې د انډیس ویروس یو ځانګړی حالت لري چې په ارجنټاین او چیلي کې موندل کیږي او د انسان نه انسان ته د انتقال محدود ثبوت لري. همدا مهمه ده ځکه چې WHO تایید کړه چې د 2024 کال د کروز بیړۍ پیښه د همدې انډیس ویروس له امله وه. د 2024 کال د اپریل لومړۍ نیټه وشوه ارجنټاین د ایموي هونډوس په نوم کروز بیړۍ له 140 سپرلیو او عملي سره د سویلي اتلانتیک پر لور وخوځېده. یو هالنډای سړی چې 80 کلن و له خپلې مېرمنې سره له بیړۍ ته ختلو مخکې څو میاشتې په چیلي، یوراګوای او ارجنټاین کې ګرځېدلی و. څېړونکي باور لري چې هغه د همدې سفر پر مهال ویروس اخیستی و. د اپریل تر 6 هغه تبس، د سر درد او د معدې ستونزې لرلې، داسې نښې چې په سمندر کې عادي ګڼل کېدای شوای. د اپریل تر 11 هغه مړ شو. بیړۍ سمدستي بندر ته نه شوای تلای. وروسته د سینټ هیلنا ټاپو پر لور روانه شوه. د هغه جسد د اپریل په 24 هلته ښکته کړل شو. د هغه مېرمنه جوهانسنبرګ ته ولاړه او د اپریل په 26 هلته مړه شوه. یو برتانوي سپرلی په بحراني حالت کې په چورلکه کې انتقال شو. یو جرمني ښځه د مې په 2 په خپله بیړۍ کې مړه شوه. 3 تایید شوي مړینې. ځینو بندرونو بیړۍ ته د داخلېدو اجازه ورنه کړه. طبي انتقالونه د څو هیوادونو ترمنځ ترسره شول. څېړونکو 2 داسې سپرلۍ وموندلې چې د سفر نه مخکې د کثافاتو یوه سیمه لیدلې وه او وروسته مثبتې ثابتې شوې. دا اړیکه لا هم تر څېړنې لاندې ده. تر اوسه د هنتا ویروس د ډېرو ډولونو لپاره په نړۍ کې هیڅ تایید شوی واکسین نشته. اصلي سپارښتنه همغه ده چې له 1953 راهیسې ویل کېږي. له موږکانو او ککړو چاپېریالونو ځان وساتئ. 3 کاله وروسته له هغې چې په کوریا کې سرتیري بې تشخیصه مړه شول، په سویلي امریکا کې یو میړه او میرمن له همدې ویروس سره مخ شول. بې له دې چې پوه شي له سویلي کوریا د یو سیند نه تر جګړې د امریکا تر دښتې او بیا د اتلانتیک په منځ کې یوې بیړۍ ته دا ویروس داسې واټن وهلی چې ډېرې ناروغۍ یې هیڅکله نشي وهلی. نه ځکه چې دا د انسانانو ترمنځ ډېر ژر خپرېږي، بلکې ځکه چې خاموش دی، ځکه چې دا په هغو حیواناتو کې ژوند کوي چې خلک بې پروا تیریږي، او ځکه چې د اخته کېدو او پیژندلو ترمنځ وخت دومره اوږد وي چې زیان تر پوهېدو مخکې رامنځته شي. په 1950 کې سرتیري نه پوهېدل، په 1993 کې کورنۍ نه پوهېدې او په 2024 کې د کروز بیړۍ 2 سپرلیو هیڅ تصور نه درلود چې دوی لا د مخه له دې ویروس سره مخ شوي دي. دا تصادف نه دی، همدا د دې ویروس د کار کولو طریقه ده. د نورو علمي او معلوماتي ویډیوګانو د کتلو په موخه خان میډیا یوټیوب چینل در سره وڅارئ.